بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مو ومنئ. هیلهمند یم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او د شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولې وي او صحتمند به یئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د داستاني خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم تر پایه د خپرونې راسره ملتیا وکړئ او د حجاز سیلۍ داستان دا برخه هم راسره په مینه واورئ. خوږو اوریدونکو، تاسو د حجاز سیلۍ داستان په 11مه برخه کې راسره واوریدل. ازرمیدخت وویل مسلمانان مدائن نشي نیولی پروان، او هیڅوک هم د دې زړه نشي کولی چې ما له تخت څخه ښکته کړي. د داستاني خپرونې قدرمنو مینوالو، تاسو په دې 12مه برخه کې راسره اورئ. پروان-دخت ازرمیدخت ته وویل داسې زړور خلک اوس هم شته دي ازرمیدخت. ازرمیدخت وویل زه یو ځل خلکو له تخت څخه ښکته کړم او شاپور یې پرې کېنولو. اوس چیرې دی شاپور؟ زه یې د بېواکه کولو لپاره د فرخزاد میرمن وګرځولم. فرخزاد د کسري د کورنۍ څخه نه و. هغه د بادشاهي کورنۍ غلام او مامور و. ما هغه خپل غلام بللو. زه د خپل غلام میرمن څرنګه شوی وای؟ ما د واده لومړنۍ شپه د هغه د ژوند اخري شپه وګرځوله. هر څوک چې دې تخت ته لاس را اوږد کړي د دې دواړو په پای به اخته شي. پروان مخکې لا په شک کې و چې فرخزاد د زړه له درېدو څخه نه دی مړ شوی، بلکې هغه وژل شوی دی. اوس د ازرمیدخت له خبرو څخه د هغې شک په یقین باندې بدل شو. د فارس نامتو او مشهور قومندان رستم د فرخزاد زوی و. هغه ته ویل شوي و چې د هغه پلار د زړه د ودرېدو له سببه مړ شوی دی. رستم همدا خبره سمه او رښتیا ګڼله. رستم دا وخت د خراسان په پوله باندې پروت و. یوه ورځ یو آس سپور هغه ته ورغی او د پروان-دخت لیکلی پیغام یې ورکړ. په هغه لیک کې پروان-دخت د فارس حالات او د ازرمیدخت فرعونیت لیکلی و او په اخر کې دا هم ورته لیکلی و ستا د پلار مړینه طبیعي نه وه. ما د ماڼۍ له کارکوونکو څخه د هغه معلومات اخیستي چې ازرمیدخت او سیادخش د واده په لومړنۍ شپه هغه وژلی او ساه یې ورته بنده کړې. شاپور هم د همدوی له خوا څخه وژل شوی دی. ازرمیدخت ما ته ویلي که هر څوک په دې تخت باندې لاس پورته کړي نو د هغه پای به هم د فرخزاد او شاپور په شان وي. اوس نو په تاسې 2 مسؤلیتونه پرېوځي. لومړی دا چې د خپل پلار غچ او انتقام واخلئ. دویم دا چې د فارس او ایران امپراتوري وساتي. ازرمیدخت او سیادخش خپل لښکر تیار کړی. کله چې تاسې دې لور ته راځئ یوازې مه راځئ، بلکې پوځ هم له ځان سره راولئ. تاسې به دلته جګړه کوئ. رستم چې کله د پروان-دخت لیک ولوسته نو تک سور شو او سمدستي یې سپاره له ځان سره غوره کړل او بیا یې وویل د بهرني دښمن څخه داخلي دښمن ډیر خطرناک وي. له کوره چې کوم خطر راپورته کیږي هغه د بهرني خطر څخه ډیر تباه کوونکی وي. د واکمنۍ نشه او حرص خپل وطن او هیواد خرابوي. موږ به د خپلو هغو ورونو په خلاف جنګیږو کوم چې د فارس امپراتوري ته خطر ګرځېدلی دي. خپلو ملګرو ته یې وویل تاسې به د خپل پوځ په خلاف جګړه کوئ. رستم د سپرو ټولګی له ځان سره واخیسته او د مدائن په لوري وخوځېده. د هغه پرمختګ ډیر تیز و. ازرمیدخت او سیادخش ته څرګنده شوه چې رستم د پوځ سره د دوی په خلاف را روان دی. ازرمیدخت د مدائن پوځ د رستم د مخنیوي لپاره مخکې واستولو. رستم د تیزی سیلۍ په شان د مدائن په لوري را روان و. هغه د خپلو سپرو ډلې ته وویل چې د مدائن هیڅ پوځي باید ژوندی خلاص نشي. رستم خپل ګروپونه له مخکې څخه راپارولي وو. د رستم پوځ خپور شو او د مدائن لښکر یې راګیر کړ.
رستم نامتو او تجربه لرونکی قومندان و. د هغه په لارښوونو سره د مدائن لښکر بېوسې شو. ډېره خونړۍ جګړه وشوه او د مدائن پوځ پکې له منځه ولاړ او ماتې وخوړه. د هغې څخه وروسته رستم د خپل لښکر په وسیله مدائن محاصره کړ. د مدائن پوځ د محاصرې ماتولو ډېر کوښښ وکړ خو کامیاب نشو، ځکه چې د بهرني لښکر لارښوونه خپله رستم کوله. په ښار کې پروندخت شهزادګۍ او نور داسې امیران او سرداران و چې د سیادخش او ازرمیدخ سره مخالف وو. هغوی د ښار یوه دروازه پرانیستله او د رستم پوځ د هغې دروازې څخه ښار ته ننوت چې په دې وخت کې بله دروازه هم خلاصه شوه. د ښار دننه جګړه پیل شوه، خو پروندخت او نور امیران په اسونو سپاره شول او هر لوري ته ګرځېدل. هغوی اعلانونه کول چې په خپلو کې جګړه مه کوئ، تاسې په خپلو کې سره ورونه یاستئ، یو د بل وینې مه تویوئ، هغه کسان ووژنئ چې تاسې په خپلو کې سره جنګوي، تاسې به تباه شئ، خپلې خویندې مه کونډې کوئ. رستم هم په دې وخت کې ښار ته راننوت. په دې اعلانونو سره سره خپلمنځي جګړه سړه شوه. ازرمیدخت او سیادخش په داسې حالت کې ونیول شول چې د پټې لارې څخه یې تېښته کوله. رستم د مدائن ټول پوځ یو ځای ته راټول کړ او بیا سیادخش او ازرمیدخت په یوه چوتره باندې ودرول. وروسته یې د پوځ دواړو ډلو ته وویل دې دواړو د تاج او تخت په خاطر دا جرمونه کړي دي. بیا یې سیادخش راوړاندې کړ او سر یې ورڅخه په خپله توره قلم کړ. بیا یې جلات راوغوښته چې د ازرمیدخت سترګې وباسي او له ښار څخه یې هم د باندې وشړي. دوه پوځیانو ازرمیدخت کلکه ونیوله او جلاد ورڅخه د برچې په څوکه دواړه سترګې ویستلې، چې له دې څخه وروسته هغه د تل لپاره د تاریخ له پاڼو څخه ورکه شوه. رستم د فارسی امیرانو او سردارانو سره تر سلا مشورې وروسته اعلان وکړ چې سر له نن څخه به پروندخت د فارس واکمنه وي. په همغه وخت کې د تاج په سر کولو مراسم سر ته ورسېدل. پروندخت د تخت کېناستلو څخه وروسته سمدستي فرمان ورکړ چې رستم به د ټول پارسي پوځ عمومي قمندان وي. د هیواد مهمې پریکړې به د رستم سره د مشورې وروسته عملي کیږي. د دې په څنګ کې دا اعلان هم وشو چې د فارس هر وګړی باید خپل مال او ځان د خپل هیواد د دفاع لپاره وړاندې کړي. هغه وخت چې ازرمیدخت فرخزاد او شاپور ووژل او یو ځل بیا په تخت کېناستله او د کورنۍ جګړې حالات یې رامنځته کړ، د اسلامي تاریخ نامتو قمندان حضرت مسنی بن حارث رضی الله عنه په حیره کې و. جاسوسانو هغه ته د مدائن ټول حالات وړاندې کړل. هغه وخت لومړی خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ژوندی و. حضرت مسنی بن حارث رضی الله عنه مدینې ته ولاړ او هغوی ته د فارس داخلي حالات بیان کړل او په پاریس د حملې او برید اجازه وغوښتله. هغه وخت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ژوند اخیری ورځې وې. هغه څه وخت مخکې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د شام ډګر ته استولی و، ځکه چې هلته ورته زیاته اړتیا لیدل کېده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راوغوښت او هغه ته وویل حضرت مسنی بن حارث رضی الله عنه ته زیات کسان واستوي. په همدې ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دویم خلیفه شو. د دې کتاب په لومړي باب کې دې ته اشاره وشوه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت مسنی بن حارث رضی الله عنه په څه ډول خلک د جهاد لپاره چمتو او آماده کړل. کله چې پروندخت په تخت کېناستله او رستم د پوځ لوی قمندان وټاکل شو، نو هغه سمدستي د ایران ټولو سردارانو او امیرانو ته دا پیغام ولېږلو چې که تاسې غواړئ خپل ځان او خپل وطن وساتئ، نو څومره جنګېدونکي کسان چې لرئ هغه په پوځ کې داخل کړئ او د مسلمانانو د ختمولو لپاره یې راواستوئ. تاریخ لیکونکي لیکي چې د رستم دې پیغام په ټول ایران کې د خلکو غیرت را بیدار کړ او جنګېدونکي کسان د مدائن په لوري راوخوځېدل. رستم وخت له لاسه نه ورکولو. هغه سملاسي دوه لښکرې د مدائن څخه د مسلمانانو مقابلې ته راواستولې چې د یوې ډلې قمندان جابان نومېده. رستم جابان ته وویل د فرات د سیند په غاړه غاړه ولاړ شه او ځان حیره ته ورسوه، کومه چې د مسلمانانو په لاس کې ده. د دویم لښکر قمندان نرسي نومېده. هغه ته امر وشو چې د دجلې او فرات ترمنځ
د کسکر سیمې ته ځان ورسوئ او هلته د دویم حکم لپاره تم شئ. دا وخت ابو عبیده ثقفي د 10,000 غازیانو سره په خفان سیمه کې پروت و. ابو عبیده ثقفي ته خبر ورکول شو چې یو پارسي لښکر د فرات د سیند په غاړه د حره په لوري را روان دی. ابو عبیده ثقفي خپل لښکر ته په وینا کې وویل: زما هم سنګر مسلمانانو ورونو، دښمن ستاسې د وژلو لپاره را روان دی او دا یو ښکاره حقیقت دی چې مرګ په نیټه نه دی، نو ښه به دا وي چې په میړانه وجنګېږو ان شاء الله. دنیاوي بری به مو په برخه شي او کنې د الله په لاره کې شهادت زموږ تر ټولو لوړه هیله ده. د حره او قادسیه ترمنځ د نمارق په سیمه کې غازیانو د جابان لښکر راګیر او مخې ونیوله. دا ډیره خونړۍ جګړه وه. ابو عبیده ثقفي د جګړې دومره تجربه نه لرله، خو د فارسي لښکر پښې وښویېدې. په فارسي لښکر له مخکې څخه د مسلمانانو ویره او ډار پروت و. غازیان په داسې زړورتیا سره وجنګېدل چې ایراني لښکر غیر منظم او تیښته پیل کړه. رستم بشماره مړي او زخمیان د جګړې په میدان کې پرېښودل او داسې ورخطا په شا ولاړل چې غازیانو جابان او د هغه مرستیال مردان شاه دواړه ژوندي ونیول. مردان شاه د تیښتې په درشل کې ووژل شو. کوم غازي چې جابان ژوندی نیولی و، هغه ته دا څرګنده نه وه چې دا د همدې لښکر عمومي قمندان دی. جابان غازي ته وویل: زه خو بوډا سړی یم، ته به په ما څه وکړې؟ زه به تا ته 2 ځوانان درکړم، هغه به ډیر تکړه ځوانان او خدمت کوونکي وي او نور قیمتي شیان به هم درکړم. غازي ورڅخه وپوښتل: غلام او قیمتي شیان چیرې دي؟ جابان ورته وویل: زه دا تا ته سپارم، خو ته به ما خوشي کوې. دا وعده او ژمنه وکړه چې زما سر به دوکه نه کوي. غازي وویل: زه مسلمان یم، زه د ژمنې مخالفت نشم کولی. ته را سره خپل قمندان ته ولاړ شه او هلته را سره معامله فیصله کړه. جابان خبره ومنله او ابو عبیده ثقفي ته ورغلل. غازي وویل چې دا بوډا سړی ماته دا شیان راسپاري او خپل ځان را څخه خلاصوي. یو غازي جابان وپېژانده او وی ویل: دا کوم عادي پوځي نه دی، دا د فارسي پوځ قمندان دی. زه د هغه وژلو پسې ورغلی وم، خو هغه را څخه ځان لرې کړ. دا همدلته ووژنئ. ابو عبیده وویل: ودرېږئ. بیا د جابان نیونکي غازي څخه وپوښتل: آیا تا له ده سره دا ژمنه کړې ده چې د 2 غلامانو او قیمتي شیانو په بدل کې هغه خوشي کوي؟ غازي وویل: هو، ما ورسره وعده او ژمنه کړې ده. ابو عبیده وویل: اوس نو دا نشي وژل کېدی. یو مسلمان د هغه سره د ازادېدو ژمنه کړې ده، د هغه څخه شیان واخلئ او بیا یې خوشي کړئ. مسلمان باید په خپله وعده وفا وکړي. په دې توګه د فارس یو تجربه لرونکی قمندان خوشي او آزاد شو. ابو عبیده ثقفي د فارس په پلازمینه مدائن کې د بادشاهي ماڼۍ په یوه لویه خونه کې د ایران نامتو قمندان رستم تیز ګامونه اخیستل او ګرځېده. هغه د یو دیوال څخه بل دیوال ته تللو او بیرته راتللو. کله کله به په ګرځېدو کې یو دم ودرېده، یو لاس به په بل لاس ووهلو، ځینې وخت به یې سر ښکته کړ او په فکر کې به ډوب شو، بیا به یو دم روان شو. هغه ډیر په قهر او غوسه کې و. د رستم خپل کور د بادشاهي ماڼۍ څخه لږ لري او هغه هم د بادشاهي ماڼۍ په شان و. خو پروندخت د حالاتو د ښه کنټرول او سلا مشورې لپاره هغه د بادشاهي ماڼۍ وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ته راغوښتی و، ځکه په هغه وخت کې د ایران او مسلمانانو جګړې پرېکنده مرحلې ته رسېدلې وې او د فارس ماته پکې له ورایه برېښېدله. په هیڅ ډګر او میدان کې فارسي پوځ د مسلمانانو په وړاندې تر اخره پورې نه و کلک شوی، بلکې په هر میدان کې ماته خوړلې او تښتېدلي وو. پروندخت رستم ته وویل چې استازي لومړی تاسې ته درځي او بیا تاسې ماته راځئ او حل راکوئ. آیا دا ښه نه ده چې دواړه یو ځای سره ووسیږو؟ ستاسې په شان زه هم د شپې نشم ویده کېدی. د جنگ له میدان څخه د خبر ترلاسه کولو لپاره ټوله شپه ویښه ناسته وم. رستم پروان ته وویل: هی د فارس واکمنې، ښه دا ده چې دواړه سره یو ځای ووسیږو.
موږ به په هغه شپه ډاډه خوب وکړو چې کله د دې خبر راشي چې د اخیری مسلمان وینه د فارس په خاوره باندې توی شوه. پروان د ولولو څخه په ډکه ژبه وویل موږ دواړه یو بل ته اړتیا لرو. آیا ته دا اړینه بولې چې ما ته د فارس واکمنه وایې، ته راته پروان وایه؟ زما او ستا جذبه او احساسات یو دي. فارس چې څومره زما دی هغومره ستا هم دی. رستم پروان ته وکتل خو په خوله یې هیڅ هم ونه ویل. پروان دخت نوې پیغله نه وه بلکې د ځوانۍ په اخري پړاو کې داخله شوې وه. څرنګه چې د بادشاه او امپراتور لور وه نو ځوانه معلومېده. هغه د فارس د حسن او ښکلا نمونه وه. د هغې په زړه کې د مسلمانانو څخه کرکه او د فارس سره دومره مینه او محبت و چې هغه له دې څخه بې پروا وه چې هغه ګوندې حسینه او ښکلې پیغله ده. هغه ورځ چې رستم په خپله خونه کې د غصې او قهر څخه ګرځېده، پروان دخت د ښار په دیوال ولاړه وه. هغه لوري ته یې کتل، له کوم لوري څخه چې استازي راتللو. پروان د شا له خوا څخه آواز واورېده، د فارس واکمنې، د فارس واکمنې. پروان راتاو شوه او شاته یې وکتل، ګوري چې د کلا قومندان ولاړ دی. د کلا قومندان وویل که واکمنې استازي ته سترګې په لاره وي نو ښکته دې ولاړ شي. د محاذ څخه چې کوم استازي راځي له لرې څخه زه پوهېږم چې ښه او که بد خبرې راوړی دی. ما هغه استازي د دیوال له پاس څخه لیدلی وو. د هغه څیرې او د آس شکل راښودله چې خبر ښه نه دی. پروان د خپل ځان سره وویل هر خبر چې راځي ښه نه وي. د دیوال څخه ښکته شوه او په منډه لاندې روانه شوه. لاندې د هغې آس تیار ولاړو، په هغه سپاره شوه او روانه شوه. رستم دروازوان چې راوغوښت ورته ویې ویل جالینوس ته ووایه چې سمدستي ماته راشي. دروازوان چې ولاړ لږ ځنډ وروسته دروازه په زوره سره یو دم خلاصه شوه. رستم په خونه کې په فکر کې ډوب ولاړ و. دروازې ته یې شاوه. رستم دروازې ته د کتلو څخه پرته وویل راغلی جالینوس، د جابان خبر تا اورېدلی دی؟ پروان وویل زه خبر اورېدلو ته راغلی یم. رستم په چټکتیا سره راتاو شو، ګوري چې د جالینوس پر ځای پروان دخت ولاړه ده. پروان وویل ستا څېره داسې څرګندوي چې خبره ښه نه دی، ځکه تا تر اوسه پورې زه بې خبره ساتلی یم. پروان د رستم د ملا څخه خپل ښکلی لاس راتاو کړ او بیا یې کېنولو او ویې ویل زه ستا په څېره باندې خفګان نشم زغملی. څه خبر راغلی دی؟ رستم د مات شوي انسان په توګه نه بلکې په غوسه حالت کې وویل جابان او مردانشاه د پارسي امپراتورۍ بنسټونه لړزولي دي. پروان دواړو د مسلمانانو څخه داسې ماتې وخوړله چې مردانشاه د نیول کېدو څخه وروسته د تېښتې په کوښښ کې ووژل شو. پروان دخت وپوښتل او جابان؟ استازي وویل چې هغه ژوندی نیول شوی و خو هغه دوکه ورکړه او ځان یې راخلاص کړ. که د جابان او مردانشاه په شان قومندانان ماتې خوري نو آیا زه په خپل میدان ته ورودانګم؟ پروان خپل نازنین لاس د رستم په غاړه کې ورواچولو او خپل مخ د هغه په مخ سره وموښلو او بیا وویل نه رستم، ته د ټول پوځ قومندان یې، د هېواد ټول مهم کارونه ستا په غاړه دي. ته هم دلته کښېنه او نور جنګوه. د پروان ورېښمینو ویښتانو د رستم مخ مسحه کولو. رستم یو دم ودرېده او پورته شو. رستم په غوسې سره وویل ما په خپل حسن او ښکلا سره مه لیونی کوه پروان، ما په خپل همدې حالات کې پرېږده چې په کوم کې یم. پروان وویل ستا غوسه سړوم، زه تا ته ډاډ او سکون درکوم. آیا د پارسي امپراتورۍ په هکله ته زما له احساساتو څخه بې خبره یې؟ ما خپل ژوند او هر څه د پارسي امپراتورۍ لپاره وقف کړي دي. دا خبرې پرېږده رستم او په دې فکر وکړه چې آیا مسلمانان دومره ځواکمن دي او که زموږ په پوځ کې څه داسې کمی شته چې زموږ قومندانان د مسلمانانو په وړاندې نشي ودرېدای. زه خو دا خبره اورم چې د مسلمانانو شمیر زموږ له پوځ څخه څو چنده کم وي، نو بیا ولې هغوی په هر میدان کې بریالیتوب ترلاسه کوي؟ رستم وویل ځکه چې هغوی د ښکلا او حسینو پیغلو د رخسارونو او ورېښمنو ویښتانو څخه ډاډ او اطمینان نه ترلاسه کوي. هغوی خپله ماتې د شرابو په څښلو باندې له یاده نه باسي.
هغوی په قصرونو او ماڼیو کې نه اوسیږي. څرګنده نه ده چې د هغوی دین رښتینی دی او که نه، خو په خپله عقیده باندې کلک او پاخه ولاړ دي. پروان وویل زه داسې فکر کوم چې د مسلمانانو لارښوونکی د پاخه عزم لرونکی دی. ما اورېدلی دي چې د هغوی نوی خلیفه د انقلابي فکر خاوند دی. هغه څه نومیږي؟ رستم وویل عمر بن الخطاب. زموږ جاسوسان په مدینه کې شته دي. هغوی یهودیان دي. د مدینې په شا او خوا کې عیسائی جاسوسان هم شته. هغوی پرله پسې خبرونه رالیږي. پروان وپوښتل د هغو خبرونو څخه تاسې څه ترلاسه کړي دي؟ رستم وویل ما مخکې درته ویلي و چې مسلمانان په خپله عقیده کلک او پاخه ولاړ دي. یهودیانو خپلې ډېرې ښایسته او ښکلې لورګانې هم په کار اچولې وې، خو بیا هم ناکامې شوې. خو زموږ دا حال دی چې د پوځي څخه نیولې تر قمندان پورې ټول په عیاشۍ او په حشۍ کې ډوب دي. ما ته دا هم څرګنده شوې ده چې هغوی دا وایي چې د فارس کسري زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام څیرې کړی، نو د هغوی بادشاهي او هیواد به ټوټې ټوټې شي. زه داسې فکر کوم چې نوی خلیفه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغام د سپکاوي غچ او انتقام اخلي او هغه کامیاب هم دی. پروان وویل هو. بیا رستم وویل تر اوسه پورې خو عمر ته د کامیابۍ خبرونه رسیږي. زموږ هره وسیله ناکامیږي. یهودیانو د مسلمانانو سوداګرو په جامه کې له مدینې څخه لرې لرې سیمو کې مسلمانان له پارسیانو څخه ویرول. په مدینه کې منظم پوځ نشته، بلکې هر څوک په خپله خوښه د جګړې میدان ته ځي او د خپل قمندان امر او حکم فرض بولي او بې اطاعتي ګناه ګڼي. د مدینې څخه چې کوم نوی لس زریزه لښکر راغلی دی، د هغه لښکر قمندان ابو عبیده نومیږي. هغه په لومړي ځل زموږ 2 قمندانان ژوندي ونیول چې یو یې مړ کړ او بل ورڅخه په دوکه ځان خلاص کړ. د داستاني خپرونې قدرمنو مینوالو له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. دا و د حجاز سیلۍ داستان 12مه برخه چې ما زبیر تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې خوښه سوي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. تر بیا یوې بلې راتلونکې خپرونې زه زبیر له تاسو نه خدای پاماني کوم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه شپه. الله مو مل شه. د حجاز سیلۍ. د حجاز له سوځونکو صحراګانو څخه راپورته شوی غږ چې د فارس او روم لویه امپراتوري ولړزوله. یو څو ناپېژاندو څهرو د اسلامي نړۍ تاریخ ته نوې بڼه ورکړه. الله اکبر، الله اکبر. حجاز سیلۍ د خلفای راشدینو د اتلولیو او سرخندنو په زړه پورې ناول. یا د داستاني خپرونه د یکشنبې او دوشنبې په 11 بجې او تکراري چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو اوریدلی شئ. د حجاز سیلۍ.